کندوز ولایت د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی چې مساحت یې 2688 کیلومتره مربع او په کافي اندازه حاصلخیزې ځمکې، 2 لوی سیندونه، یو هوایي ډګر او د شیرخان بندر په نوم سوداګریز بندر لري او نفوذ یې څه باندې 1,100,000 تنه اټکل شوی دی. کندوز د هیواد یو له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې څه باندې 282,000 هکتاره کرنیزه ځمکه لري. د پنبې کښت چې د دغه ولایت د کرنې یوه مهمه برخه بلل کیږي، معمولا په دغه ولایت کې له 10 تر 20 سلنه کرنیزه ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. د کندوز سپین زر دولتي شرکت لنډه پیژندنه. د کندوز سپین زر دولتي شرکت په 1314 کال کې د شمال شرکت په نوم تاسیس شو. وروسته په 1425 کال کې د ملي بانک په نوم، په 1429 کال کې د نساجي شرکت په نوم، په 1415 کال کې د پنبهدانې اتحادیې شرکت په نوم، په 1419 کال کې د سپین زر په نوم ونومول شو. دغه شرکت له 1420 کال څخه تر 1499 کال پورې د دولت د ګټې اخیستنې تصدۍ په توګه د تصدیو د قانون په چوکاټ کې فعالیت کاوه او وروسته د تصدۍ څخه دولتي شرکت ته د خپل قانوني شخصیت د بدلولو بهیر یې په 1400 کال کې بشپړ کړ. د پنبهدانې په تولید کې د کندوز د ځمکو وړتیا د دې سبب شوه چې دا شرکت د شمال ختیځ زون په مرکز کندوز ښار کې تاسیس شي. د کندوز سپین زر دولتي شرکت په 1450 کال کې د 100,000 ټنه پنبهدانې په پیرلو او پروسس سره 10,000 ټنه محلوج، 7,000 ټنه خالص غوړي او 3 میلیونه کلچې صابون تولید کړ چې د سپین زر شرکت په تاریخ کې تر ټولو په لوړه کچه تولید و. د کندوز سپین زر دولتي شرکت په تیرو کلونو کې خپل ارزښتناک اساسي او غیر اساسي محصولات کورنیو او نړیوالو بازارونو ته وړاندې کول. د غیر اساسي فعالیتونو په برخه کې د کندوز سپین زر دولتي شرکت د چینی لوښو جوړولو فابریکه، حلبي لوښو تولید، د ترکاڼۍ فابریکه او د یخ فابریکه درلوده او خپلو هیوادوالو ته اړین خدمات وړاندې کول. د کندوز سپین زر دولتي شرکت محصولات او خدمات نه یوازې په ملي بازارونو کې بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم ښه شهرت درلود. د دغه شرکت صادرات آلمان، هنګري، فرانسې، چک جمهوریت او یو شمیر آسیایي هیوادونو ته صادرېدل او پاتې نور محصولات یې چې پکې غوړي، د څارویو خوراکي کنجره، صابون او د هغې مشتقات شامل وو، د ټاکلي چوکاټ له مخې دولتي بنسټونو ته استول کېدل چې د دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو وزارتونه او د ملي امنیت عمومي ریاست او د چارو ادارې لوی ریاست پکښې شامل وو. دا وطن د شملو د درنو پښتنو د جدي شپږمه د افغان تاریخ تر ټولو توره ورځ. د ثور کودتا او د شوروي اتحاد د سرو ځواکونو له یرغل وروسته چې د هیواد په کچه د جګړې او بحران لامل شو، د کندوز سپین زر دولتي شرکت ډېرې ودانۍ او تاسیسات د ولسوالیو په کچه د 80مې لسیزې په پیل کې په نظامي اډو بدل شول. صاحب مرحوم او د شاهانو وطن خدایا آباد لري دا د اتلانو وطن، خدایا آباد لري دا د اتلانو وطن، کور د منصور
انځور د ارمانو او سوځېدلی وجود. له یوې اوږدې جګړې وروسته د کندوز سپین زر دولتي شرکت ودانۍ او ماشینونه څنګه لوټي لوټي ستړي او سوبال رب دې را آزاد کړي ګران افغانستان رب دې را آزاد کړي ګران افغانستان ټول لکه جناتو دا غلمر وطن څنګه کنډوالا سو دا غزمر مسکن ټول لکه جنات د ښارونو او کلیو ترمنځ چې د دښمنو ځواکونو لخوا اداره او کنټرول کېدل واټن رامنځته شو او د پنبدانۍ د تولید بهیر چې د سپین زر د دولتي شرکت د فابریکو بنسټیز خام مواد ګڼل کېدل له خنډ سره مخامخ شو. ورپسې د مجاهدینو په فتح او د داخلي جګړو په پیلېدو سره د ولسوالیو په کچه د سپین زر دولتي شرکت تاسیسات او تولیدي ماشینونه 100% له منځه ولاړل او تخریب شول او په ځینو مواردو کې د ماشینونو او تجهیزاتو یو شمیر اساسي برخې د داغمه په نوم لیلام او پلورل شوي وي او همدارنګه د مرکز په کچه ګودامونه د ماشینونو ودانۍ د چاپیریال زرغونې څانګې او د دفتر ودانۍ اکثره ویجاړې شوي وي. هر دیوال سوری سوری دی هر منبر محراب شهید دی دلته هره ورځ باران وي د بمونو د مرمیو که وخت راغلی یو چا به د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د لرګیو د پګړیو د سړیو آن په ما بدې شکې کړي بدګمانه بشي ګرانې د نفرت تخم کرلی راته کور کې څو پردیو دا وطن د میوندونو دا وطن د ملالیو دا وطن شهرت لري په کاکریو میړنیو زړه مې واخله زړه مې درکړو زړه مې زړه ته درنږدې کړه زړه مې زړونو ځورولی زړه مې چوي له بدمرغیو که وخت راغلی یو چا به د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د لرګیو د پګړیو د سړیو لدی کلی کډوړه مارولم تنګ له بدم نه یو هره ورځ د جنوپرس څانګې ماشینونه لینټر د غوړیو استخراج تصفیه خانه د صابون جوړولو د بخار سیستم ترمیماتي ورکشاپ او تجهیزات یې 80% غیر فعال شول او په پام کې و چې د هغه وخت د رژیم د مشرتابه تر نظر لاندې د ناوړه اشخاصو او فاسدو کړیو په واسطه چې په لیلام کولو او ټوټه کولو کې ځانګړی مهارت درلود دا اساسي تجهیزات ټوټه ټوټه او وپلورل شي ولی د الله په فضل په دې ناوړه هدف کې بریالي نشول. د جمهوریت ریاست د فاسد نظام په لومړۍ لسیزه کې د هیواد د اقتصادي ډګر د خصوصي کولو په سیاست کې نه یوازې دولتي تصدیو فابریکو او شرکتونو ته لږه پاملرنه نه وه شوې بلکې د تولیداتي فابریکو د لوټ کولو فرصت هم ورته په لاس ورغلی و. فاسدو واکمنو د خصوصي کولو تر نامه لاندې د هیواد اقتصادي بنسټونه ویجاړ او د دولت اقتصاد د خاورو سره خاورې کړ. د کندوز سپین زر دولتي شرکت چې د هیواد په کچه یو لوی تولیدي بنسټ و د نورو فابریکو ترڅنګ تر ټولو زیات زیانمن شو او تولیدي سرخه یې په ټپه ودرېده.
د افغانستان اسلامي امارت له فتح وروسته د کندوز سپین زر دولتي شرکت د بیارغونې تکل او رنگین یو مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړولو ته یې وینې او خولې ورکوو هر زحمت او هر تکلیف ته یې اوږې ورکوو خپل د ژوند د قیمتي وخت او شیبې ورکوو په تڼاکو د نازک لاسونه پښې ورکوو آبادي یې لازمي بولو پر ځان د سیاسي نظام په بدلون او د افغانستان د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد پر ځان بسانتیا ته ځانګړې پاملرنه وشوه او یو ځل بیا د دولتي شرکتونو د فعالولو لپاره جدي تصمیمونه ونیول شول. په دې موده کې د سپین زر دولتي شرکت د بیا رغولو امیدونه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه او په ځانګړې توګه د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري او دغه شرکت د اوسنۍ رهبرۍ د هلو ځلو په پایلو کې راژوندي شول. د بدلون او ودانولو فضا رامنځته شوه او د کندوز د سپین زر دولتي شرکت د بیا رغونې او نوي کولو لپاره لازم فرصتونه برابر شول. دا دوره د کندوز سپین زر دولتي شرکت د نوي مشرتابه په ټاکلو سره پیل شوه او وروسته د مالیې وزارت د محترم مقام په همکارۍ د دغه شرکت د بیا رغونې لپاره ګڼ پلانونه طرحه او پلې شول. ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیلې مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه ای ګرانه وطنه ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیلې مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه ای ګرانه وطنه اسکت شملت ستا پامیر پامیرې وادوي توغ دا زده دستا په سر جګ شمشادوي چیغه د حریات دستا په غیږه کې آبادوي چیغه د حریات دستا په غیږه کې آبادوي کړي ستا بچو د پر اسلام تل سرخندنا ای ګرانه وطنه ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیلې مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه ای ګرانه وطنه د کندوز سپین زر دولتي شرکت نوي مشرتابه د یو مسلکي مؤثر او نوښتګر ټیم په جوړولو سره وتوانید چې د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په برخه کې د داخلي اسانتیاو او امکاناتو څخه عظیمه ګټه پورته کړي او د بنسټیزو تولیداتو لپاره لکه د جنوپریس او نباتي غوړیو څانګې د کورنیو او بهرنیو انجینرانو په مرسته فعاله کړي او د غیر اساسي تولیداتو لپاره د هیوادوالو د اړتیاو سره سم نوي فابریکې جوړې کړي ترڅو د عاید کچه لوړه کړي او د شمال ختیځ زون د اوسیدونکو د اړتیاو سره سم خدمات وړاندې کړي. وزي ورته خوشاله وزي ورته خوشاله
کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان ورک مو کای نفاق خدایا ژوند د اتحاد کوو ورک مو کای نفاق خدایا ژوند د اتحاد کوو یو ټول په وحدت سره یو ټول په وحدت سره سپین بیرغ رپان رپان وزي ورد خوشاله وزي ورد خوشاله کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت پشان وزي ورد خوشاله وزي ورد خوشاله کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان ستون د خوشاله پلاس وهو د غمو لخر ستون د خوشاله پلاس وهو د غمو لخر نشته په وطن کې اوس نشته په وطن کې اوس ورک شولو یاغې خزان وزي ورد خوشاله کړو بخپل وطن په پایله کې د کندوز ولایت ولسونه اوس مهال د سپینزر شرکت د نوې څېرې شاهدان دي. د ښکلا کورې د پردیو ګورې ستا شم صدقه ته د ښکلا کورې د پردیو ګورې ستا شم صدقه ته د سترګو تورې د زړونو ټکورې ته د سترګو تورې د زړونو ټکورې د زړونو ټکورې ستا شم صدقه ستا شم صدقه ته د ښکلا کورې د پردیو ګورې ستا شم صدقه ته د ښکلا کورې د پردیو ګورې ستا شم صدقه سپین د عدل توغې اوس پسینه خوري دا دستور ژمنه تاله شیطان ژغوري څرنګه چې د کندوز سپینزر دولتي شرکت مرکزي دفتر اړوند ساحه او د مرکزي فابریکې شاوخوا دننه د ځنګلي ونو او خپلسرو زیان رسونکو واښو د ودې له امله په کنډواله بدل شوې وه. له دې امله د شرکت ساختماني ټیم په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو سره وکولی شول چې په بشپړه توګه بیا رغونه وکړي او په شنو ساحو یې زرغونه کړي، کوم چې ښکلا یې نن ورځ په بشپړه توګه څرګنده ده. دا دستور ژمنه تاله شیطان ژغوري سپین د عدل توغې اوس پسینه خوري دا دستور ژمنه تاله شیطان ژغوري تا باندې کړې نن د منصوري تا باندې کړې نن د منصوري نن د منصوري ستا شم صدقه ته د ښکلا کورې د پردیو ګورې ستا شم صدقه ته د ښکلا کورې د پردیو ګورې ستا شم صدقه ته د سترګو تورې د زړونو ټکورې ته د سترګو تورې د زړونو ټکورې د زړونو ټکورې ستا شم صدقه
ستاشم صدقه تدخ کلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تدخ کلا کوری د پردیو ګوري ستاشم صدقه تسیرا په امن جوړ اوس پوری کاب تاکي د پرانیسته اوس خوخیو بابا تسیرا په امن جوړ اوس پوری کاب تاکي د پرانیسته اوس خوخیو بابا غم ورته عاجز دی نه لري تاب غم ورته عاجز دی نه لري تاب نه لري تاب ستاشم صدقه د یو اغیزمن زیارکښ او نوښتګر ټیم جوړول د هر مدیر لومړنۍ دنده ګڼل کیږي. د کندوز سپین زر دولتي شرکت د نوې رهبرۍ په لومړي پړاو کې دې مهمه موضوع ته پاملرنه وکړه. د متحد مسلکي مجاهدینو څخه یې منظمه اداره جوړه کړه چې په نتیجه کې یې اغیزمنې او ګټورې پایلې لاسته راغلې. د سپین زر دولتي شرکت اداري څانګې د انجینرۍ ټیم لخوا په دقیق ډول سره نقشه او ډیزاین شوې او د اړتیا سره سم د تجهیزاتو سمبال او نوري کاري اسانتیاوې پکښې برابرې شوې ترڅو کارکوونکي وکولی شي اداري چارې په منظم ډول پر مخ بوځي. جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان پزی ورد خوشاله پزی ورد خوشاله کړو بخپل وطن ودان کړو بخپل وطن ودان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان دا مو پیمان جوړ بکړو هیواد هیواد جوړ بکړو هیواد هیواد ښکلی د جنت په شان څه عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن څه عجیب غرور لري دا شرکت د 40 کلن ځنډ وروسته په بنسټیز ډول ورغول شو چې د مالیې وزارت محترم مشرتابه لخوا یې لیدنه ترسره کیږي. بنده انجینر نوید فرخاری معاون عملیاتی و تکنیکی شرکت دولتی سپین زر مدت بیشتر از 1 سال میشه که اینجا مسئولیت معاونت به دوش داریم و در قسمت از اینکه اول آمدیم به چی وضعیت قرار داشت قسمی که به همگی مردم شریف قندوز معلوم است که شرکت دولتی سپین زر بیشتر از 40 سال میشه که فعالیت خود دست داده و حتی اکثرا ماشینالات از این هم به فروش رسیده و بعض قسمت دیگه از تخریب شده. در روزهای اولی که ما اینجا آمدیم باور بکنیم که برای یک جای استراحت کردن از طرف شب ما با جناب شخص خود رئیس اینجا نداشتیم. گاه در سر کوچ استراحت میکردیم، گاه در یک جای دیگه. حال خود خوشبختانه همه چیز تنظیم شده، همه چیز ترتیب شده. با حمایت رهبری امارت اسلامی وزیر صاحب محترم مالیه و رئیس به شرکت دولتی سپین زر اینا حمایت همه‌جانبه برای فعال ساختن از این داشتن که خوشبختانه یک تیم کاری که در اینجا کار میکردن و زیاد قسمت‌های از این بازسازی، نوسازی و ترمیم گردیده که خوشبختانه در این نزدیکی‌ها انشالله که تولیدات ما به بازار عرضه خواهد شد. تولیدات ما در بخش اهداف اساسی مسئله تولید روغن کنجیت است، پخته است، صابون است و تولیدات فرعی ما هم بوتل سازی است، دستمال کاغذی است و این تولیداتی است که تعدادش به بازار عرضه شده و تعداد دیگرش هم انشالله که به قریب به بازار عرضه خواهد شد که هم برای جذب کارگر زمینه کار برای مردم مساعد می‌سازد و هم به اطمینان کامل که با نرخ و نوای روغن و بعضی چیزها در بازار تغییرات خواهد آمد.
هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي درملن غواړي زخمی د جینو پرست دستګاه چې د 40 کلونو را په دېخوا غیر فعاله وه الحمدلله په بنسټیز ډول ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې او په یوه کال کې د 4,840 ټنه دانهداره پختې د پروسس ظرفیت لري چې اوس د خامو موادو د پروسس شاهدان یو همدا ډول د فابریکې د خامو موادو او تولیدي توکو د ساتنې او پاملرنې لپاره ګودامونه په بشپړ ډول رغول شوي او کار ترې اخیستل کیږي ژوند په تکبیر دی تللی سجدې ته افغانستان دی د لینټر دستګاه دنده یې دا ده چې د چیګیتو څخه پاتې محلوچ جلا کوي چې د غوړیو په اضافه والي کې مستقیمه اغیزه لري چې اوس مهال په کلنی ډول د 14,200 ټنه چیګیتو د پروسس ظرفیت لري د تیل کشۍ ماشینونه هم په مکمل ډول فعاله شوي چې په کلنی ډول د 4,480 ټنو چیګیتو د پروسس وړتیا لري افغانستان دی لکه اذان دی لکه اذان دی دا چې د شرکت د غوړیو تولیدي برخه په بنسټیز ډول بیا رغول شوې اړتیا لیدل کېدله ترڅو تولیدي محصول په منظم ډول ټولنې ته عرضه کړي شرکت د پلاستیکي بوتل د جوړونې دستګاه وپیرودله چې له نیکه مرغه دا دستګاه په مختلفو سایزونو کې پلاستیکي بوتلونه تولیدوي لستنزو وحشتنو په امان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان اوس مهال د نباتي غوړیو تولیدي څانګه کولی شي د هر ډول نباتاتو څخه غوړي تولید کړي د یادو څانګو په فعالېدو سره 3,000 کسانو ته په مستقیمه توګه او 10,000 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کارموندنې زمینه برابره شوه چې له نیکه مرغه دا څانګه په یوه کال کې د 27,000 ټنه غوړیو د پروسس وړتیا لري لستنزو وحشتنو په امان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان مونږ غواړو یو پیاوړی او ودان افغانستان راځئ قرآن لارښود او سپین طالب به مقتدا کړو د بازار اړتیاو ته په کتو د کندوز سپین زر دولتي شرکت وپتیله چې د صابون جوړولو دستګاه ورغوي ترڅو د چیګیتو پاتې شونو موادو څخه صابون ترلاسه کړي د صابون جوړولو دستګاه وروسته له څو لسیزو څخه په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال په کلنی ډول د 14,040 ټنه کلچې صابون د تولید ظرفیت لري کاغذي دستمال او د پخلنځي رول چې د ټولنې له اړتیاو څخه شمیرل کیږي په دې برخه کې د کندوز سپین زر دولتي شرکت پانګونه کړې چې محصولاتو یې د ولس رضایت ترلاسه کړی د اسلام پالو هیواد دا د جهاد پالو هیواد دا د غیرت زیږنتون دا د پګړۍ والو هیواد د خاورې ساتلي دي ساتونکي د قرآن زمون دا افغانستان دا د اسلام
پالو هیواد دا د جهاد پالو هیواد. اسم استاد شاهبدین یکی از تکنیکرهای یا سرتیم تکنیک شرکت اسپینزر دولتی. مدت 1 سال میشه که اجرای وظیفه دارید. در بخش تکنیک شرکت اسپینزر حدود 40 سال یا 35 سال میشد که از فعالیت مانده بود. کلی چیزش تخریب شد که فعلا شکر فضل خدا باعث افتخار مردم قندوز و خودی ماست که اجرای وظیفه میکنه و تقریبا رو به ختم است که انشالله ان قریب تولیدات ما در بازار میرسه. و اگر حالت قبلی هر کسی که می آمد امید از دست داده بود، فقط یک خاکزار و یک خرابه بود که ما در یک خرابه داخل شدیم، ولی فضل خدا به احسان خداوند و به کمک و تلاش مسئولان امارات اسلامی در نهادهای کمکی که فعلا ما مشاهده میکنیم و شما در جریان هستین که امروز شب هم است تیم تکنیکی ما کار کرده است که مسئولات بهتر و بهتر در بازار بکشه. تصویرهای سابقش هم داریم، حتی در ذهنم است که اصلا جای نبود که ما بگردیم، جای نبود که ما یک دقیقه بشینیم، یک استراحت کنیم، یک دمراستی کار خود کنیم که به کمک و به فضل کرم خدا، به کمک دوستای ما، به حمایت مالی و جانی و امنیتی امارات اسلامی تانست که یک شرکتی که بازمانده و به اصلاح مردم بازیافت شده بود، به اصلاح مردم کبار شده بود، ما امروز از یک بازیافت کبار یک شرکت تولیدی جور کردیم که پس نامش روشن شد. صاحب مرحوم او د شاهانو وطن خدایا آباد لري ته د اتلانو وطن ورد منصور د ارمانو او سوځېدلی وجود د حقانیت او فدایانو وطن. او د دغو بخښونو په بشپړېدو سره اوس مهال د دغه شرکت د ټول تولیدي سیستم ارزښت 60 میلیونه ډالر ته رسیږي. خدمتگار دیم خادم دی و مولا سا خدمتگار دی مولا سا دهاری شی آباد رازی یار دی مولا سا خادم دی و مولا سا خدمتگار دی مولا سا دهاری شی آباد رازی یار دی مولا سا بسر پو قربانی می برخمن لآزاد کلی بسر پو قربانی می برخمن لآزاد کلی د امن او خدمت هم ذمہوار دی مولا سا. د افغانستان د ځان بساینې پر لور یو بل ستر ګام. هیواد مو آبادیږي انشاء الله جوړیږي چټل ګم اخلي دا ځل پر مغزي روانیږي شمله د ټیټه مشه آباد سی ودانه غازی افغانستانه د کندوز سپینزر دولتي شرکت او اړونده مرکزی فابریکې یې له 40 کلن توقف او وژونکي رکود وروسته د افغانستان اسلامي امارت له فتح سره سم د مالیې محترم وزارت په مالی او معنوي ملاتړ چې د مالیې محترم مخکینی وزیر او د افغانستان بانک اوسنی رئیس الحاج ملا هدایت الله بدری په ځانګړې توجه او د محترم مولوي عبدالحمید اخونزاده د دولتي شرکتونو رئیس او د دې ادارې د رهبرۍ بورډ د سپینزر دولتي شرکت رهبرۍ هیئت په لارښوونه او نه ستړي کیدونکو هلو ځلو په پایله کې د عصري تولیدي ماشینونو په نصب کولو سره په اساسي ډول بیا ورغول شو او په تولید یې پیل وکړ. په کندوز ښار کې د سپینزر دولتي شرکت د پرانیستي مراسم د سپینزر دولتي شرکت په تالار کې
د مالیې د پخواني وزیر او د افغانستان بانک د اوسني رئیس الحاج ملا هدایت الله بدری، د کندوز ولایت محترم والی ملا نصر احمد نصرت، د دولتي شرکتونو عمومي رئیس او رهبرۍ غړي، د دولتي ادارو رئیسان، د سپینزر دولتي شرکت د مشرتابه هیئت، د پوهنتون استادان، زده کوونکو او د کندوز ولایت سپینګیرو او سوداګرو په ګډون ترسره شول. غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د سپینزر شرکت د اداري او مالی چارو مرستیال د شرکت په اړه لنډ معلومات ورکړل او له هغه وروسته د سپینزر د پرمختګ او رکود د بیلابیلو پړاوونو په هکله مستند فلم نندارې ته وړاندې شو. ورپسې د دولتي شرکتونو عمومي رئیس د دولتي شرکتونو د فعالولو پر ارزښت خبرې وکړې. نو داسې نور بچیان هم موږ په دې سرزمین کې غواړو چې هغه د خپل ملت آبادۍ دپاره، د خوشحالۍ دپاره، د دغسې سمسورولو دپاره، د داسې ژغورلو دپاره نورې قربانۍ ورکړي. دا قرباني لږ ده، نور قرباني غواړو، نور قرباني غواړو. ورپسې د کندوز والي خپله وینا ګډون کوونکو ته واوروله. تاسو هم څه بالمشاهده ولیدل، دا موږ ته معلومه خبره ده د وزارت مالیې په همکارۍ او ملاتړ د دغه ولس د محترم رئیس صاحب په کوشش او زیار باندې دغه آبادي شوې ده. دا تاسو ټولو ته مبارکي وایو. همدارنګه یو قومي مشر د سپینزر د فعالیدو پر ارزښت خبرې وکړې. از توجه محترم وزارت مالیه و همچنین جناب والی صاحب ولایت کندوز و خصوصا شخص رئیس جوان و با ابتکار سپینزر کندوز که فابریکه بعد از 30 سال فعال میشه، این بسیار جای افتخار است. ما امیدوار هستیم که انشاءالله در آینده فقر در زون شمال از برکت این فابریکه به حد اقل برسد. ما بسیار خوش هستیم امروز که در یک فضایی هستیم که همگی واقعا در یک فضایی که ما تعجب می‌کنیم که ما دیدیم قبل از سپینزر و چی گونه بود. ولهذا بازم برای بار ثانی ما از جناب رئیس جوان و با ابتکار کندوز آرزو دارم که در این مورد بیشتر کار کنند. شمله دی ټیټه مشه آباد سیوادانا غازی افغانستانا غازی افغانستانا غازی افغانستانا غازی افغانستانا. یاده غونډه د یو دیني عالم په دعایې پای ته ورسېده. هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هېواد مټین غښتې دی بچو. له پرانیستي مراسمو وروسته د مالیې پخوانی وزیر د ورسره میلمنو په شتون کې د دغه شرکت مشرتابه او د کندوز ولایت مشرانو په ګډون د سپینزر دولتي شرکت اداري تعمیر د پټې په پرې کولو پرانیست او له هغه وروسته د تولیدي فابریکو ساحې ته لاړل او د جینوپریس لینټر ریفاینري، بخار سیستم، د صابون د تولید ماشین، د زغرو د غوړیو تولیدي فابریکه، د پلاستیکي بوتلونو د تولید ماشینري، د یخ د تولید فابریکه، د کاغذي دسمال او پخلنځي رول جوړولو فابریکې رسما پرانیستې. د زمرو وطن روح د غزا دی، د غوزنګو وطن ور په دنیا دی، د میړنو وطن د سیا دی، د زمرو وطن روح د غزا دی، د غوزنګو وطن ور په دنیا دی، د میړنو وطن. ستا هر دښته ګلزار، ستا هر یو کلی د یار، ستا دغه ځمکه او ریښمین د پسرو زرو سینګار، ډکې شیلې د یاقوت پکې لعلونه بسیار، د ګلونو وطن د سیا دی، د زمرو وطن روح د غزا دی، د غوزنګو وطن ور په دنیا دی، د میړنو وطن د سیا دی، د زمرو وطن روح د غزا دی، د
د سپینزر دولتي شرکت د تولیدي فابریکو په فعالیدو سره به 3000 کسانو ته په مستقیمه توګه او لسګونه زره کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کارموندنې زمینه برابره شي او د شمال ختیځ زون د هغو بزګرانو په ژوند کې به مثبت بدلون راشي چې د پنبهدانې د کښت له لارې د خامو موادو په تولید کې اساسي رول لوبوي. وطن د آبادۍ په لورې ګام اخلي روان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، اسکای شملا د غیرتونو نوم نشان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی. وطن د آبادۍ په لورې ګام اخلي روان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، اسکای شملا د غیرتونو نوم نشان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی. ساتونکي د هیواد دی، ساتونکي د امنیت دی، راتاو یې څه په مینه لاسونه له ملت دی، راتاو یې څه په مینه لاسونه له ملت دی. بچان دی ابدالیان دی، هر بچی دی احمد خان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی، غازی افغانستان دی. وطن د